کور دی کلی د ده شره نه دی خلاص و چې غږ ورته کوي تو پنچر راوباسي وایي نه بوه اکا وژنم یا په کلي کې مړی کوم دا کور خراب دا وګوره خو دې کوم مړي وروره چې څوک زما په کار لري موږ د چا په کار نه دی درلودلی امان الله نو څوک زموږ په کار ولري یاره نو ورک سوام یار له مخه مې چپ سه چې نه ته ما وینې نه موږ تا وینو یار دا مهرباني وکړه ولا که ورک سم نیمه جایداد مې در سره دی ورور دی یم څنګه ورک سمه امان الله خانه د کور لوی شي ده یوړه دې خوا رقی د پیټۍ زیور ده یوړی از ما صدریغ په بدماشي هر سهار باسي بابک خوا رقی د ورور د صدرۍ سره بېدېږي کله صدرۍ سره د شپې وړی د باندې د کور چرګان خو د کور چرګان دي د کلي چرګان یې په کراک کې پرېږدي ته ما خوړلي دي یاره زار مې داسې که مې له دندانه څخه ولي یاره ته ته وایې ما ته دې راوړي دي موږ کله خوړلې نو خو ټوله مې نامې ته ور واچول نامې دا نامې بیا څوک دی امان الله خانه سپی یې ساتلی دي دا کور خراب وي زه ورور یم والله که دوله په ګران یم لکه نامې چې په ګران دي غوښې خو غوښې سهار وروره په شودو کې وروره ډوډۍ وروړی کړي غرمه خو نه مستې به خوري کوي په دا ګراني کې و مازدیګري کې هغه پکوړې او سمبوسې لا جلا دي وروره موږ په دا 3 کاله ولا که د غوښو رنګ لیدلی دی د سرانانو روش وراغواړي خراب شي خو دې وراغواړم خو میدان راګټي نامې امان الله هغه ورځ مې د هیږه سره وجنګوي یاره دغه چمبې هغه لغتې هغه سکان یې ورکړل اخر ایش پر 2 پښو ورته ودرېدی دا لاسونه یې ورته پورته کول ول درته مات یمه نامې درته مات یمه ور چې تا نه مني د سکر پل نه مني خود به وراغواړم ارمان چې وارم تو ایش سره ایله کړي وای نو میدان سره معلوم سوی امان الله خانه خپله خو چرس کوي خلک خراب سپی هم په مخته کړی دی سګرټ کشکي بیا د سپي په شپږمو کې هغه نوم لکه غالۍ ماشین بیا له داړې اوبه ته مړی سترګې ناستې دي داسې سال دی امان الله یو ورځ زم خماري وم نامې م خماري وم ولا چرس مې نه درلود باره مې واستولی ما ولې ورسه د کنډو لکه د ساقي خانې څخه یو تلی راغلا که نامې تر روشندان ور واوښتی یاره داسې کره باغي تلی یې راوړ په زامه کې منې دا د چلم پر ټوپه یې کښېښولی سکروټه یې په تشکیر کې راواخیستله د چلم پر ککرۍ چې یې کښېښوله چې کش یې کړی 4 کشه په ګم کاته کې 4 ورځې پروت نامې ولکه غلا کول اوس سپی هم په غلا مخته کړی دی خود یې په غلا مخته کومه میدان راګټي نامې خپله 3 ورځې تللی و سپي ورور د لموږي نارې وله لکه ریل ګاډي بیا چې رالې موږ ته ویله شه ته یې ډوډۍ خوړلې ده زما سپی وژلی دی ولاړې د نبو اکا تازې راخستی و په غېږ کې لکه کوچنی رالې دا ویلي په مابیس کې ورته وغورځوئ هلو کشکش وروره زه چې ور ولاړېدله تازې ورو ژوندی تېر کړې لکه پښې چې د مشین چې چای تېر کړي نه بډه کوونه سپی امان الله د نبو اکا نوم نامې تازي و داسې چاغ لري لکه لالا په خیمرو یې ساتلی و یاره پولیس ته ورژغ پولیس یار د پولیس ته په لاس ورکړم چې میدان دې معلوم راسه دا بوز دی وایي اطلاع کړې ده دا بوز لکه دا یې کشې که دا دی زموږ پولیس هم په ژوند اول وار پر وخت راورسېدی دا ونامې ته به څه نه وایي اصل دغه دی هغه تاسو ګرد عمر مو غلط سړی کش کړی